د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت ویاند شرافت زمان لخوا رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې د ډاکټرانو لخوا د درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوي دي. خبرپاڼه کې زیاته شوې چې ډیر ژر به اړوندو ادارو ته په رسمي او مکتوبي شکل دا خبر ورکړل شي. د روغتیا وزارت دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د هیواد اوسیدونکي شکایت کوي چې ډاکټران له درملتونونو سره خپلو اړیکو له مخې شفري نسخې لیکي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یا هم ځینې ډاکټران له شرکتونو او ځینې دوا فروشو څخه د اکټیویټي یا پیسو په بدل کې د هغوی نومونه واضحه لیکي، خو هغه داسې غیر مشهوره دواګانې وي چې هیڅوک یې هم نه پیژني. د عامې روغتیا وزارت لخوا د نسخې لیکلو په اړوند ځینې نقطې ډاکټرانو ته بیان شوي دي چې په لاندې توګه دي. د عامې روغتیا وزارت د رهبرۍ د پریکړې په اساس د دولتي او خصوصي سکتور محترمو متخصصینو، ډاکټرانو او نورو روغتیايي پرسونل ته هدایت ورکول کیږي چې د نسخه لیکنې د معیاري کولو، د ناروغانو د شکایت کمولو او په روغتیايي خدماتو کې د شفافیت اصل تطبیق کولو لپاره له دې وروسته ټولې نسخې باید د لاندې مواردو په پام کې نیولو سره ولیکل شي: د ناروغ مکمله پیژندنه لیکل، د ناروغ عمده امراض او علایم لیکل، د توصیه شویو درملو معایناتو نتیجې لیکل، د ناروغ تشخیص یا هم احتمالي تشخیص لیکل، نسخه په واضح ډول لیکل او له شفري نسخو څخه اجتناب کول، په نسخه کې د لیکل کیدونکو درملو جنریک نوم څخه لازمي استفاده کول. د پورته پریکړې مکتوبي شکل پیغام به د مربوطه نظارت کوونکو اداراتو سره ژر شریک شي چې د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي قوانینو د تطبیق او بررسۍ ریاست به په مرکزي ولایتو کې د دې پریکړې د تطبیق څخه په پوره ډول نظارت وکړي.